او دلته که تاسو پام دلته کنسرت شی لګېدلی ده، دا خلک ورننوځي هغه چې ده هغه یې چې ښکاري هاخواته سټیډیوم ده. دا خلک ټول دلته لاین باندې ورته ولاړ دي. تاسو ګورئ ډېر تعداد خلک دي. دغه خواته هم دي هغه بلې بغلې ته هم ولاړ دي. منی کنسرت دی او هغه بر ځای کې هغه ده دروازه ده، هغه ځینه ته د سره یې راغلي ډېر تعداد خلک دي. دا د بیخسي پارک ده د 14 پاریس پورې مربوط. دلته دا قطار نور هم اوږدېږي، پسې کرار کرار اوږدېږي، تر دې بغله پورې راغله دا قطار. نور هم خلک را اضافه کېږي. پام یو هغه بلډینګ نه نیولې تر دې سره پورې دا ټول هم داسې لاین ولاړ. اصلي لاین کې تاسو ته معلومیږي هغه سرو کې هسې تاو شوی ده. دا لاین ګورئ له هغه ځینه را شروع شوی ده، هغه د میدان یې ده لکه سټیډیوم یې ده، دا داسې راغلی ده. ډېر تعداد خلک کې ولاړ دي. هغه بره ځي پورې هغه شوی ده، تلی ده. تاسو د هغه وینئ، د لاین وینئ. یو رقم دا د سره پوستکي غوندې هغه یې دلته ایښي دي په دې سرو باندې. نه پوهېږم دوی کومه ورځ ده او دلته حتمني کنسرت هم د همدې ورځې په مناسبت باندې. وینې دغسې سرونه یې ځان ته هغه کړي، دا یې لکه ساختګي پوستکي و هغه غوندې ایښي دي سر باندې. نن عوام داسې ښه وله دا خلک راټول شوي دي. هغلته بیا د ماشومانو هغه ده، د ماشومانو د لوبو ځایونه یې هم جوړ کړي دي. دا چې بیا ده دا بیا د داخلېدو لاره ده. وینې خلک اوس ورته را ننوتلو باندې شروع وکړه او دا سټیډیوم ده، اوس ورته خلک را ننوځي. هماغه څونه بیرون خلک چې ولاړ وو هغه ټول هم دغه ځای ته ولاړ وو. دا به اوس را ننوځي دلته ټول، او دا یې پوره سټیډیوم دی بیا.